ډیر خلک په دې فکر کې دي چې د کتاب د پاڼو په غاړو کې سپین ولې ورکول کیږي. ډیر خلک په دې اند دي چې د کتاب د پاڼو په غاړو کې سپینوالی د کمپیوټري یا ډیجیټلي چاپ له امله دی یا د کتاب د ښکلا لپاره ورکول کیږي، خو حقیقت کې د دې تر شا لوی راز پروت دی. په پخوا وختونو کې کمپیوټرونه او کاغذ نه وو. ټولې لیکنې به د لاس په واسطه د اونو په پوستکو، د حیواناتو په سرمن او ټوکرونو باندې کېدلې. د اوسني قلمونو پر ځای لرګین ساده قلمونه او رنګ د لیکنې لپاره په کار وړل کېده. هغه رنګ چې د لیکنې لپاره استعمالېده د موږکانو به ډېر خوښېده، نو له همدې امله به راتلل او لیکلي معلومات به یې خوړل چې دا یوه لویه ستونزه د معلوماتو له منځه تلو لامل و. بالاخره خلک د دې په فکر کې شول چې څنګه د دې چارې مخه ونیسي تر څو معلومات خوندي پاتې شي او له منځه لاړ نه شي. هماغه و چې د کتاب د پاڼو په غاړو یا څنډو کې سپینوالی پرېښود او لیکلي یو څه د پاڼو په داخل کې شروع کړل، تر څو چې کله موږک راشي نو یوازې د کاغذ سپینوالی به وخوري او لیکنه به خوندي پاتې شي. ځکه کله چې موږک په کاغذ خوله کیږدي نو د خولې کونجونه یې د کاغذ څنډې نیسي او نشي کولی چې تر معلوماتو ورسیږي. په اوس وخت کې نه یوازې دا د موږکانو د مخنیوي لپاره کارول کیږي، بلکې که چیرته د کتاب د غورځېدو پر مهال د کتاب څنډې خرابې شي یا د ماشومانو لخوا د کتاب څنډې وشلیږي یا د کوم رنګ، اوبو یا کوم بل څه توی شي او په کتاب وغورځېږي نو یوازې غاړې به خرابې کړي او داخل ته به ونه رسیږي. دې کار نه یوازې کتابونو کې شته معلومات خوندي ساتلي، بلکې کتاب ته یې ځانګړې ښکلا هم ورکړې ده تر څو د معلوماتو د لوستلو پر مهال لوستونکی تنګ نشي او په پراخه سینه مطالعه وکړي.